د مارچ 8 د ښځو حقونو ته د درناوي نړیواله ورځ ده. د همدې ورځې د نمانځنې په بهانه هر کال میرمنې راټولیږي او د دغې ورځې نمانځنه کوي. په خوست ولایت کې هم د دې ورځې د نمانځنې په غونډه کې میرمنو وویل چې د نورو ولایتونو په پرتله په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې ستونزې کمې شوې دي او دا مهال په دولتي او غیر دولتي مؤسساتو کې پر دندو بوختې دي. میرمنې وایي که څه هم په تیرو کالونو کې د میرمنو په وړاندې ډول ډول ګواښونه موجود وو، خو اوس د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شوې او دا مهال په زرګونه نجونې په علمي مرکزونو کې په زده کړو بوختې دي. په ټول افغانستان کې دی نو دغه تاوتریخوالی که داسې دوام ولري نو د ښځې اغېزه به ډېره کچې به ډېره راکمه کړي او ښځې به هېڅ بیرون ته ونوځي، نه به په وظایفو کې ګډون وکړي، نه به په مکاتبو کې ګډون وکړي. حتی که دغه تاوتریخوالی کم شي، خویندې کولی شي چې په هر ځای کې دی کار هم وکوي، وظیفه هم وکوي، هر څه ته دی لاسرسی ولري. د ښځو تاوتریخوالی اوس هم شته، جریان لري، دوام لري، خو هغه په مخکینۍ سخته کې چې و د هغه نه لږ څه کم شوی دی. که دا وژنې روانې وي، یعنې مثلا دا رقم حالات وي، هره کورنۍ ناهیلې کېږي، نه غواړي چې خویندې راوځي، بیا پرېږدي چې مثال دوی وظیفې وکړي په ډاډه زړه. نو ټول خویندې همداسې په ناهیلۍ او په خفګان سره دوی د کوره راوځي او کېدای شي ځینې خویندې داسې هم شوي وي چې وظیفې پرېږدي، وایي نه کړي او هغه که ډېره مجبوري لري، مثال که ډېرې داسې د اقتصاد له وجې ډېره وتلي وي، د خپلې د کورنۍ دپاره یوه نفقه یعنې یوه مړۍ نفقه ډوډۍ پیدا کوي، یعنې هغه دوی د لاسه ښځې ډېرې مشکلات سره مخامخ دي. موږ ډېرې کونډې دي په لرو پرتو سیمو کې چې د اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. نو دوی لپاره باید دولت عامه پروګرامونه ولګي او دوی لپاره زمینه‌سازي وکړي، حرفوي زده کړې ورته وښایي تر څو دوی په حرفه باندې سمبال شي او راتلونکي لپاره خپلو ماشومانو د تعلیم مصارف یا د خپلې کورنۍ اقتصاد په دې باندې پیاوړی کړي. ځکه چې هغه مېرمنې چې د تعلیم نه بې برخې دي، یعنې اوس وخت کې نشي کولی چې 40 کلنه مېرمن راشي اول سم نه بیا مکتب وایي، بیا پوهنتون وایي، بیا دوی وظایف پیدا کړي. نو دې لپاره که کله د مختلفو حرفو زمینه‌سازي وشي، دولت په دې باندې فکر وکړي تر څو دوی ته حرفې هغه کړي. چارواکي وایي چې په دولت کې زیات سهم ښځو ته ورکړل شوی دی او باید د دې ولایت ښځې نور هم تلاشونه وکړي تر څو خپل حقوق ترلاسه کړي. دوی د مارچ د 8مې ورځې د نمانځنې په ویاړ په 1200 فامیلیو کې د عبدالجبار نعیمي پارک د ملکه سوریا په نوم نومولو ترڅنګ ژمنه وکړه چې په ټولو ملحوقاتو سمبال به یې د ښځو په واک کې ورکړي. او یاد شال ورده بنا زموږ ټولې خویندې چې په ټول جهان کې دي، په هر حالت کې دي، د انسان د نارینه سره یو ځای بنا دوی ته باید حتی تر نارینه په لوړه سترګه وکتل شي. داسې همیش وایو حدیث هم دغه چې جنت د مور تر پښو لاندې ده، داسې نه وي د پلار تر پښو لاندې ده، د مور تر پښو لاندې ده. بنا په اسلامي لحاظ باندې مور ته، خویندو ته او دواړو نجونو ته زیاتر حق ورکړل شوی. زه تاسو ته وعده درکوم چې څه د ما د لاسه کېږي، له اول د وخته چې موږ شروع کړې ده، زه په 1150 کال کې د پوهنتون رافارغ شوی یم. موږ د ښځو حقوق ته احترام درلود او د ښځو حقوق لیدو وخت غواړي چې ځوان وم. اوس خو دا غواړم چې غواړم چې باید وشي. جبار نعیمي پارک چې ده سر د نن ورځې نه د ملکه سوریا د ښځو د تفریحي پارک په نوم باندې دغه کې موږ د ذکر برنامې په اساس باندې دې ته موږ انشاءالله بودیجه هم لرو. موږ په دې کې مثلا هغه تفریحي ساحې به هم په نظر کې ونیسو، لندسکیپ به په نظر کې ونیسو، دوکانونه به پکې جوړ کړو تر څو زموږ خویندې چې فعلا دوی ډپریشن لري، دوی په هغه څلور کوټو کور کې ایسارې دي، ځي به هلته به هم سودا اخلي، هم به یې هلته د فکر به یې تبدیلېږي او په څنګ د دې کې به هغه کور کې مثلا یا رستورانټري کوي، یا ټټرې جوړوي، یا خونې جوړوي، یا بله او څنګ د دې کې به دوکانونه به هم هلته زمینه ورته مساعد کړو. د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي چې دوی د ښځو د ټولنیز ژوند د پرمختګ او حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د اړونده ادارو سره یوځای په ټوله معنه کار کوي تر څو داسې فضا رامنځته کړي چې د ښځو لپاره په هره برخه کې د کار زمینه برابره کړي او هغه مېرمنې چې له ستونزو سر ټکوي بې له کومې ستونزې خپلو دندو ته ادامه ورکړي. نو دا ورځ فعلا په ټوله نړۍ کې د ښځو د ورځ په نوم نومول شوې ده او همدې ورځ په همدې نوم باندې دا تجلیلیږي چې د خوست ښځو چارو ریاست هم
نن ورځ د ولایت مقام په همکارۍ او ښاروالۍ په همکارۍ سره دا ورځ مازغونډه ترتیب کړه چې تاسې وینئ دلته ډېر تعداد باندې راټول شوي دي او غواړي دا ورځ په یو ښه شان ولمانځي. ټولو ته څرګنده ده چې متاسفانه افغانستان هغه هېواد ده چې له څو لسیزې کېږي په دې کې جنګ روان دی او د ښځو تر څنګ نارینه هم متاسفانه د تاوتریخوالو سره مخامخ دی چې موږ تاسې روزانه د انتحار، انفجار او هدفي وژنو شاهدان یو. نو د ما پیام دواړو لورو ته داسې دی چې راشي په یو ټغر سره کښېني دا د سولې کوم مذاکرات او کومې خبرې اترې چې روانې دي دې ته دواړه لوري باید ژمن واوسېږي او په افغانستان کې یو تلپاتې سوله رامنځته شي ځکه نور ټول خلک د جنګ او جګړې نه ستومانه شوي دي. هره ورځ مېرمنې نشي کولی د خپلو عزیزانو جسدونه وګوري او د دوی مړینو شاهدان واوسي. د مارچ 8 د نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې په داسې محل منځل کېږي چې لا هم د دې هیواد ډېری میرمنې د تاوتریخوالي ترڅنګ په بد حالات کې ژوند کوي. په دې هیواد کې میرمنو ته په ناسمه توګه پاملرنه، نجونو په بدو کې ورکول او ورته نورې ګڼې هغه ستونزې دي چې د دې هیواد میرمنې ورسره مخ دي او د دوی ژوند یې له ډول ډول ګواښونو سره مخ کړی دی.